د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ړه او ړون رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره ړون رنګول زده کوو. ښه، په دې مخ کې تاسو څه ګورئ؟ یو سپین کاغذ دی. په کاغذ باندې یو سړی چې لکړه ورسره ده ولاړ دی، پاس ګوري. واو، دا غریب ړوند دی. دا چې په کوم ځای کې ولاړ دی، دې مخ ته که موږ رنګ ورکړو نو به پوهېږو چې په کوم ځای کې ولاړ دی، که نه؟ ګورې، په څو ځایونو یې درته نښې ایښي دي. راځئ نو چې رنګ یې راواخلو او د همدغه نښو نه یې شروع کړو. صحیح ده؟ ښه، د کوم ځای نه یې پیل کړو؟ کوم ځای؟ ښه، راځه نو چې اول یې د همدې ځمکې نه شروع کړو. ګورې، شګلنه ځمکه ده. زما خیال دی چې د سیند غاړه ده. دغسې مازدیګری دی، ځکه دا شګه لږ شانتې زیړه ښکاري. لاندې به راشو، دغسې څومره چې دې خوا راځو هماغومره د شګې یا د ځمکې رنګ بدلیږي، که نه؟ احتیاط وکئ. دا نو هغه حصه ده چې وچه ده او دا ړوند غریب پرې روان دی، که نه؟ دغسې مونږ تاسو له پکار دي چې د ړندو سره مرسته وکړو. هر معذور سره، که ګوډ وي، شل وي، مریض یا ضعیف، مرسته کول د ښه انسان صفت دی. پوه شوې؟ ښه، اوس یې کومه برخه ونیسو؟ زویمه چې راځئ د همدې ړانده مخ ته رنګ ورکړو. دی لاس، دی بل لاس. وشو. ښه، جامې تکې سپینې دي. زویمه چې لږ رنګ ورکړو. دغسې لږ شانتې نیلي. ډېر ښه، ډېر ښه. زه فکر کوم چې لکړه یې پاتې شوه، دې ته به هم لږ شانتې ټینګ نسواري رنګ ورکړو. وشو. اوس نو دغه د پلي کسانو د پښو چاپ، که نه؟ دا په دې معنی چې دا لار ده. دقسې ګورئ چې څه ښه رنګ هم ورکړه، که نه؟ ډېر ښه. ښه، دا شو ړوند چې یوازې روان دی. دا یې ولې یوازې روان کړی؟ دا په دې معنی چې تاسو یې وګورئ او تاسو دغسې کسانو سره مرسته وکئ. صحیح ده؟ ړوند رنګول دې زده کړل. اوس د ړه توری رنګوو. دا ټکي ټکي ړه توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ړه توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ړه توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ړه توري ته اړې هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003
280 20 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.